شام او وخت بخیر ګرانو زده کوونکو. په تیره جلسه کې موږ راغلو د تکراري جمع باندې مو کار وکړ دا چې موږ یو عدد راسو 5 ځلې 6 ځلې 7 ځلې موږ تکرار جمع کو او داسې هغه ډلې څو دانې ډلې دي مثلا 3 ډلې دي 3 دانې دي هغه 3 په 4 کې ضرب وسی 12 کې. دا مفهوم او دا درس مو تکراري جمع مو په تیر ویډیو کې کار کړی دی. تاسو کولای شئ همغه ویډیو وګورئ او خپل پوښتنې په کومنټ کې مطرح کړئ. نن راځو د ضرب په مفهوم پوه شو، په تکراري جمع باندې پوه شو. نن غواړو په خپل ضرب پوه شو. ضرب عملیات شی ده، ضرب علامه چی شی ده او همداسې موږ څنګه کولی شو ضرب کار کو. موږ په تیرو جلسو کې مثلا بیلابیل ګروپونه په دې شکل باندې 1 2 3 4 دانې ډلې دي یا 4 دانې قابه دي. په دې قابو کې 2 مڼې دي. دغه 4 په 2 کې چې کېږي 8 کېږي. موږ باید 2 4 وارې 2 دانې سره جمع کړو تر څو موږ ته 8 لاسته راکړي. که موږ غواړو دا کار په سادګۍ سره سرته ورسوو او له دې 2 لیکلو نه 3 لیکلو نه ځان وژغورو نو چې کوو له ضرب نه کار اخلو. ضرب د جمع لنډه لاره ده یا لنډه طریقه ده. مثلا تاسو په زیر سئ زه تاسو ته کاروم. دلته وګورئ 1 2 3 4 1 2 3 4 4 دانې بکس دي یا 4 دانې قاب دي. په هر قاب کې څو مڼې دي 2 څو دانې 2 که موږ اوس راسو د دې 2 ترمنځ د جمع علامه کېږدو. صحیح، دا مساوي کېږي په اوس 2 جمع 2 4 جمع 2 شپږ جمع 2 8. په دې شکل موږ راځو د مساوي په څو 1 2 3 4 5 6 7 8 دانې چې دي 8 دانې مڼې. که وغواړو سیده په لنډه طریقه سره او دومره جمع نه خلاص سو څه کار کوو؟ لومړی بکسونه شمیرو 1 2 3 4 بکس دي یا 4 قابه دي. وروسته له 4 نه علامه ږدو. د چی شي علامه ږدو؟ په دې شکل. دا د چی شي علامه ده؟ د ضرب علامه ده. د چی شي علامه؟ د ضرب علامه. په دې شکل د ضرب علامه ږدو. وروسته له هغه نه دغه تعداد یا همغه شمیر د اشیاء اوسي دلته په دې بکس کې د همغه شمیر په ټولو بکسونو کې څو دانې دي 2 دانې دي. 4 دلته 2 دلته مساوي ږدو. دا څه معنا لري؟ یعنی 4 ضرب دی 2. 4 په 2 کې چې کېږي 8. یعنی 4 وارې 2 څو کېږي 8 کېږي. یا مثلا راځو په دا بل مثال کې کار کوو. اول بکسونه شمیرو 1 2 3 4 5 6 بکس دي. په هر بکس کې څو مثلث دي 1 2 3 1 2 3 مثلث دي. اوس که دلته راسو 3 همداسې دلته 3 او هر 2 په منځ کې د جمع علامه کېږدم. دا ډېر زیات اوږدېږي. چې کېږي اوږدېږي طولاني کېږي. نو څو کولی 3 په 3 6 په 3 9 په 3 12 په 3 مثلا 15 په 3 18 په دې شکل راځي 18. وروسته له ډېر فکر او دقت نه چې لاسته راځي 18 راځي. خو که موږ دا په لنډه طریقه ولیکو څو دانې 3 دي وشمېرئ 1 2 3 4 5 6 3 دي. په هر صندوق کې 3 دي او څو دانې صندوق دي 6. نو 3 ضرب دي. دغه د ضرب علامه ده. ضرب دي 6 مساوي په 18. 3 سي 6 وارې راسي جمع سي څو لاسته راځي 18 لاسته راځي. یا مثلا وایو سي 5 ضرب دي 2 ضرب دي څو ضرب دي 2 مساوي په څو کېږي 5 2 وارې څو کېږي تاسو جمع کړئ 10 کېږي که نه 10. که موږ راسو سیده سره 5 جمع 5 کو بیا چې کېږي ډېر ټول اوږدېږي. یا مثلا موږ غواړو 3 ضرب دی 5 کو یعنی 15 وارې 3 څو کېږي. که اوس موږ راسو 15 وارې 3 ولیکو یا 15 وارې
درې په دې شکل سره ولیکو چې دلته فکر وکړئ دغه 5 وارې 3 دي نه ډېر اوږدېږي راسن چې لیکو 3 ضرب د 5 مساوي په 15 په دې شکل سره موږ کولی شو چې ضرب کار کو د ضرب علامه څه ده د ضرب علامه دغسې یوه چلیپاد دې ته چې وایو د ضرب علامه وایو او کله چې غواړو خپله سوال یا خپله پوښتنه زر حل کو یعنې څو دانې موږ ته استاد وایي چې راسې خپل قلمونه په ډلو وویشئ او همغه ډلې زر زر راته جمع کړئ یا د دې راوباسئ موږ ډلې شمیرو 4 ډلې دي په هره ډله کې 3 هلکان ناست دي نو 3 په 4 کې 12 کېږي داسې زر یې شمارو او د جمع کولو لنډه لاره چې ده ضرب ده هیله لرم چې دا مو زده کړی وي تاسې کولی شئ چې دلته په 90 او 91 صفحې کې ډېر زیات مثالونه کار شوي دي مثلا دلته راغلي دي وایي 2 ضرب د 1 مساوي په څو کېږي دې خواته یو جمع یو کړی مساوي په 2 نو 2 ضرب د 1 بیرته همغه 12 ته راځي بله د نه ده پې اضافه شوی یا مثلا 3 ضرب د څو سي بیرته 13 ته راځي په ضرب کې کله چې عدد راځي له 1 سره ضربېږي یعنې بیرته له خپل ځان سره دغه کتاب بیرته له خپل کتاب سره بل کتاب نه راځي ورسره اضافه کېږي نو یو په یو د همغه یو پاتې کېږي دا مثالونه کار کوي همدا مثالونه چې مو کار کړه موږ ته یې په لاندیني ایمیل ادرس راولېږئ تر څو وګورو تاسې ضرب زده کړی ده که نه او د دې لپاره چې نوی درس زده کوئ نوی درس به حتما په کور کې لولئ یا مخکې تر مخکې امادګي ورته ونیسئ او چینل سبسکرایب او لایک کړئ تر بیا ښه وخت او ښې چارې